زموږ د مبارزې یوازینی دوه شیان ول. یو دا و چې وطن م اشغال ولو، زموږ خپل دغه ایماني قوې او وجدان دا نه قبلول چې اشغالګر دلته واوسېږي. او دویم شی دا ول چې د هغوی ظلم او بربریت او وحشت دې انداز ته ورسېدلو چې د هر مسلمان په زړه کې دا روحیه پیدا شوه چې نور زه په کور قرار کېنم. او زه خامخا د اشغالګرو په مقابل کې څومره د ما توان وي او څومره د ما امکانات وي. د مجاهدینو په وینو راغلي ازادۍ دې کلي ته نوی رنګ له ځانه سره راوړ. سختې او له مرګ سره تړلې شپې پای ته ورسېدې، که څه هم د خلکو پر زړونو لا د اشغالګرو له لوري جوړ شوي ټپونه لا نه دي سره ورغلي، خو د اسلامي نظام تر چتر لاندې د افغانستان روښانه راتلونکي ته هیلې سپړل شوي دي.